بسم الله الرحمن الرحیم. نن هغې د جړا هیڅ اراده نه لرله، خو لږ ساعت وروسته د امریکا تر ټولو مشهوره د مازغو ډاکټره د جومات په یو ګټ کې ناسته وه او اوښکې یې روانې وې. عجیبه خبره دا وه چې نه یې مریض مړ شوی و، نه یې نوکري د لاسه ورکړې وه او نه یې په ژوند کې څه لویه ناکامي لیدلې وه. نو بیا څه وشول؟ څنګه یوه داسې ښځه چې ټول عمر یې په ساینس، منطق او خپلو کامیابیانو یقین کاوه تر دې ځایه ورسېده چې خپل ژوند یې په مکمل ډول بدل کړو. دا د ډاکټر اولیویا سمیت هغه رښتینې کیسه ده چې د انسان د کنټرول، کامیابی او د ژوند د اصل مقصد په اړه به ستاسو فکر بدل کړي. نیویارک منهټن هغه ښار چېرته چې هر انسان د څه جوړېدو لپاره منډې وهي، او ډاکټر اولیویا سمیت هلته رسېدلې وه چېرته چې خلک د رسېدو صرف خوبونه ویني. د کلونو مهنت، بې شمېره قربانۍ او یو داسې ذهن چې هغې ته یې خپل فیلډ کې تر ټولو غټ نوم ورکړی و. په اپریشن تیټر کې به د هغې لاسونه د مشین په شان چلیدل، فیصلې به یې همیشه ټیک وې او د کامیابۍ شرحه یې د نورو ټولو لپاره مثال و. خو د کامیابو خلکو په هکله یو داسې حقیقت شته چې څوک یې نه وایي. کله کله انسان چې څومره پورته ځي هومره دننه څخه خالي کیږي. 6 میاشتې مخکې د هغې پلار کینسر ونیوه. هغه صرف پلار نه و، هغه د اولیویا اولنی د ژوند استاد، اولنی لارښود او اولنی حوصله ورکوونکی و. او کله چې دغه ناروغي راغله نو اولیویا هر هغه څه وکړل چې د هغې په وس کې و. تر ټولو ښه علاج یې وکړو، تر ټولو ښه ډاکټران او تر ټولو ښې دوايانې استعمال شوې. خو دا ځل هر څه ناکام شول. هغې خپل پلار بچ نه کړی شو او د هغې د پلار د مرګ سره یو بل څیز هم لاړ چې هغه و یقین. دا یقین چې انسان هر څه قابو کولی شي. د پلار د مرګ نه پس هغې هغه څه وکړل چې کامیاب خلک یې تل کوي. هغه ونه درېدله، هغې حوصله ونه بایلله، خپل غم یې پټ کړه او ژوند یې د معمول مطابق مخکې روان کړو. په ظاهره هر څه ټیک و، خو دننه هر څه مات شوي و. د شپې په وخت چې به کله د منهاټن رڼاګانې وځلېدې، هغې به له کړکۍ بهر کتل او سوچ به یې کاوه که آخر کار هر چاته مړ کېدل دي نو د ژوند بچ کولو مقصد څه دی؟ که نتیجې زموږ په لاس کې نه دي نو د دې محنت مطلب څه دی؟ او که دا کامیابی ختم شي نو د انسان خپل اصل پیژندګلو څه پاتې کیږي؟ دا هغه پوښتنې وي چې د دې جواب د میډیکل په کتابونو کې نه و. بیا د هغې په ژوند کې یوه نرس راغله، د هغې نوم و عایشه. هغې به هره ورځ درد لیدلو، بیماران به یې لیدل، مرګ به یې لیدلو، خو د هغې په مخ باندې کله هم بېقراري نه ښکارېدله. اولیویا د هغې نه یوه ورځ پوښتنه وکړه، ته دا هر څه څنګه برداشت کوې؟ عایشې په مسکا سره جواب ورکړو، زه هغه پیټی نه پورته کوم چې زما نه دی. اولیویا حیرانه ودرېده. عایشې مخکې وویل، زما کار پوره کوشش کول دي مګر نتیجه د الله په لاس کې ده. دا سوچ د اولیویا لپاره بالکل نوی و. هغه له یو داسې ځای راغلی وه چېرته چې هر څه کنټرول کېدل، تللی کېدل. خو اول ځل هغې ته احساس وشو شاید د انسان ذمهواري یوازې کوشش کول دي، کنټرول کول نه دي. عایشې هغې ته د اسلام په هکله نور هم ډېر څه وښودل. هغې وویل، ژوند یو امتحان دی، مشکلات بې مقصده نه وي او کامیابی یوازې د دنیا د نتیجو نوم نه دی. دا خبرې د اولیویا په زړه کې کېناستلې. آخر کار یوه ورځ هغه یو جومات ته ورسېده او هلته هغې ته هغه څه میلاو شول کوم چې د کلونو راهیسې د هغې له ژوند څخه ورک شوي او هغه سکون و. نه څه مقابله وه، نه څه رتبه وه، نه مخ ملازه وه، صرف خاموشي وه او د رب یاد و. هلته هغې یو لفظ واورېد او هغه و فطرت، چې هر انسان په یو پاک فطرت پیدا کیږي. د دنیا مصروفیات، خواهشات او غرور په دغه فطرت پردې واچوي مګر هغه فطرت کله هم ختمیږي نه، صرف پټیږي. اولیویا ته احساس وشو هغې څه نوی څیز نه لټاو بلکې خپل دغه هیر شوی حقیقت ته بیرته ستنېدل و. بیا هغه لمحه راغله چې هر څه یې بدل کړل. یو پیچیده اپریشن و، ناڅاپه د بیمار حالت خراب شو، خو دا ځل هغې په خپل زړه کې ځان الله ته وسپارو. هغې خپل ټول مهارت استعمال کړو مګر نتیجه یې د خپل اختیار حصه ونه ګڼله. سرجري کامیابه شوه مګر اصل کامیابي دغه سرجري نه وه. اصل کامیابي هغه احساس و کوم چې د هغې دننه پیدا شو. زه د نتیجو پیدا کوونکی نه یم، زه صرف یو وسیله یم، ذمهواره یم مګر مالکه نه یم. دې یو احساس هر څه بدل کړل. بېقراري په سکون کې بدله شوه، غرور په عاجزۍ کې بدل شو او ویره په یقین کې بدله شوه. څه موده وروسته ډاکټر اولیویا سمیت اسلام قبول کړو. الله اکبر.
دا څه جذباتي فیصله نه وه او نه له ساينس څخه تېښته وه. دا د یو داسې حقیقت د لټون نتیجه وه کوم چې د هغې عقل او زړه دواړه مطمئن کړل. د هغې ژوند اوس هم آسان نه و. د پلار یاد به یې اوس هم کاوه، د کار دباو اوس هم، خو یو څیز بدل شو او هغې کامیابي په نتیجو نه تلله بلکې په نیت او کوشش یې تلله. په هغه ورځ چې کله یې اوښکې روانې وې هغې په جړا کې وویل زه نن د جړا په اراده نه وم راغلی، مګر دا اوښکې د کمزورۍ نه وې، دا د هغه لمحې ګواهي وه چې کله یو انسان د خپل ځان دننه ورک شوی حقیقت ومومي. کله کله انسان ته خپله جوړه کړې پیژنګلو د لاسه ورکول پکار وي چې هغه خپله اصل پیژنګلو حاصله کړي، او کله کله الله ته د رسېدو لپاره هم دغه درد څخه شروع کیږي له کوم څخه چې انسان تر ټولو زیات تښتي. که دې کیسې ستاسو زړه ته څه لاره کړې وي نو دا له یو داسې کس سره شیر کړئ کوم چې نن سبا د ژوند په څه مشکل کې ګیر وي. که تاسو ته دا کیسه خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ، ریورټیفای چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې دا ضرور ولیکئ هدایت د الله تعالی نعمت دی. تر بلې کیسې د الله په امان.